شي کې ما دا درته ووایي ته دې په سوچ او علم ډېر کار وکړه هر څه دا ستا دی او هر څه کېدی شي دا ستا په لاس کې دي ته چې هر ځای ته ځان رسوې لکه رسول الله صاحب چې وویل د دنیا هر اپورچونیټي له تا سره شته خالي په خپل ذهن په خپل سوچ په خپل فکر په خپل نالج باندې کار وکړه دا د ډیټا دور دی چې تا سره څومره ښه ډیټا وي له تا سره څومره ښه نالج وي دغومره به ته پرمختګ کولی شې دا ټیم په دنیا کې کامیاب انسانان په دنیا کې حکمرانان انسانان په دنیا باندې چې کوم د دوی هغه چې دی هغه خلک دي له هغو سره ټیلنټ ده له هغو سره ډیټا ده له هغو سره نالج ده له هغو سره معلومات دي له هغو سره علمونه نو دا له تاسو هم دا لارې خلاصې دي له علمه یو څوک نه راګرځوي مختلف لارې درته خلاصې دي په دې باندې باید تاسو کار وکړي او بل یو ضروري مجلس تاسو د ګایډلینس په حواله ستاسو د رهنمایي په حواله اوس ګوره ښکاره تاسو ولاړاست پریکټیکل ژوند ته ووتاست عملي ژوند ته اوس درک تاسو څوکه څوکه درته څه سره روانه ده شاعر وایي ژوند د ستونزو دوهم نوم دی حوصله ورله پکار د تر وړې خندا د جار سم سړی نه وارخطا کېږي دا ژوند چې دا زندګي چې دا ډېره سخته ده دا ډېره مشکله ده دا ډېره بدصورته ده په دې کې ډېر غټ غټ مشکلات دي لیکن د دې هرګز دا مطلب نه ده چې خدای مکه سړی به راولاړېږي خودکشي به کوي د دې هرګز دا مطلب نه ده چې سړی به راولاړېږي نشې به کوي ډغره به ورسره وایي مقابله به ورسره کوي د خپل سوچ په زور د خپل نالج په زور د خپل ټیلنټ په زور د دې ستړي ژوند مقابله به کوي مبارزه به ورسره کوي او له دې سره سره چې د مثال دغه کوم ستړی ژوند دا بدصورته ژوند دا مشکل ژوند دا په یو طریقه باندې اسانه کېدلی د یو څه کارونه دي یو څه کارونه وخت مضایع کوئ مطالعې وکړئ لټریچر سټډي کوئ انګلیش ووایاست لینګویج ووایاست دا مین کې ځان ایکسپرټه کوي فزیکس ووایاست بایو دا ټول چې دي اسانه شیان دي په شرط د دې چې ته خواري وکاږې چې ته محنت وکړې که ته محنت نه وکړې مخته به دې پلیټ پروت وي د تیاره ډوډۍ به چې ګوله تکلیف نه کوي ګوله ستا خولې ته نه درځي څومره اسانه کار نو دا خواري غواړي دا محنت غواړي